بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره. درنو اوریدونکو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له ټولو نه زیات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې کس و. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مسلمانانو کې له ټولو څخه افضل او له ټولو څخه بهتر او غوره و. د ده درجه او مرتبه له بیان څخه وتلې ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت ابابکر صدیق ته د الله تعالی د خوښي او د جنت د لاسته راوړلو زیری ورکړی و. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له رحلت څخه وروسته او د وفات څخه وروسته صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم حضرت ابابکر صدیق د رسول الله خلیفه او ځایناستی وټاکه. د ده د قوت او شان دا حالت و چې ټول عرب د ده تر اقتدار لاندې ول او لښکر یې یو خوا د شام په میدانونو کې له رومي لښکرو سره او بل خوا په عراق کې د فارس له لښکرو سره په جګړه بوخت و او په دواړو ملکونو کې بریاوې ترلاسه کولې. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د دومره شان او شوکت، سره د دومره اقتدار، هر وخت او په هر کار کې له الله رب العزت څخه ویرېده او د آخرت له سوال او ځواب څخه لرزېدونکی و. تل لپاره د آخرت ویره د هغه مبارک په زړه کې پرته وه. زما او ستا څه حال دی؟ کله د آخرت ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړی او کله په دې سوچ او فکر کې شوی چې الله رب العزت به په آخرت کې زما د عملونو زما نه پوښتنه کوي؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ډیر نرم زړه څښتن و. د قرآن کریم د تلاوت پر وخت به یې د خشوع او خضوع له امله له سترګو بې اختیاره اوښکې جاري شولې او داسې به په چیغو چیغو ژړل چې د شا او خوا خلک به پرې راټول شول. الله رب العزت هغه ته دومره نرم زړه ورکړی و، دومره له آخرت څخه ویرېده چې د ویرې د وجې نه به یې ساړه ساړه آهونه ویستل تر دې چې هغه ته د اواه منیب لقب ورکړی شو، یعنی ډیر آه ویستونکی او د الله رب العزت لور ته رجوع کوونکی. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه به چې کله په مانځه ودرېده نو د یو بې حسه لرګي په شان به ښکاره کېدل. د زړه د نرموالي له امله به یې دومره وجړل چې سلګۍ به یې وهلې. د آخرت له ویرې او پند اخیستلو له امله یې دا حال و چې کله به یې شنه ونه ولیدله نو ویل به یې کاشکې زه دا ونه وای چې له راتلونکو فسادونو او جنجالونو څخه آزاد وای او چې د کوم بڼ او باغ له څنګ څخه به تېرېده او مرغان به یې له ښکلو آوازونو سره ولیدل، سوړ او سیلی به یې ویست. وبه یې ویلې مرغانو تاسې ته دې مبارک وي، چیرته چې غواړئ والوځئ الوځئ، د کومې ونې سوري ته چې وغواړئ کښېنئ او د قیامت په ورځ له تاسې سره حساب او کتاب نه کیږي. کاشکې چې ابوبکر هم ستاسې په څیر یو مرغه وی. ګورئ تاسو د ابوبکر شان ته وګورئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته له ټولو نه نږدې کس دی او په ټولو مسلمانانو کې بهتر او غوره دی او بیا هم د آخرت نه او د حساب او د کتاب نه څومره ویریږي. راځئ درنو اوریدونکو، د الله د حکمونو پابند شئ، د الله د اوامرو پابند شئ، خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو او ارشاداتو په رڼا کې تیر کړئ تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. کله به چې حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه خطبې ته پورته شه
نو د خطبې تر مخه به یې خلکو ته له الله رب العزت څخه د ویرې تعلیم ورکوه. حضرت عبدالله بن حکیم رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه خطبه ویله او وی ویل زه تاسو ته وصیت کوم چې له الله رب العزت څخه وویرېږئ څرنګه چې د الله حق دی او په دعا کې امید او ویرې سره یو ځای ژړا او زاری هم وکړئ. وګورئ چې الله رب العزت د زکریا علیه الصلاة والسلام او د هغه د کورنۍ په تعریف کې فرمایي کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانو لنا خاشعین. زکریا علیه الصلاة والسلام او د هغې کورنۍ د خیر او نیکي په کارونو کې تلوار کوه او د رغبت او ویرې په حالت کې له موږ څخه دعا غوښتله او له موږ څخه ویرېدل. نو حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه به هم د خطبې ویلو نه مخکې خلکو ته د ویرې تعلیم ورکوه. ډېر وخت به حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه داسې ویل ای خلکو د الله رب العزت له ویرې وجاړئ او که ژړا نه درځي نو د ژړا هڅه او کوشش وکړئ. یوه ورځ حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خطبې ورکولو لپاره پاڅېده. داسې وفرمایل ای خلکو تیر کال د ګرمي په موسم کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل. حضرت ابابکر صدیق دومره وویل او په ژړا شو. بیا یې خپل ځان سنبال که او وی ویل تیر کال مې د ګرمي په موسم کې له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل. همدومره یې وویلې او بیا په ژړا شو ځکه رسول الله وفات شوی. بیا یې وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل له الله تعالی څخه د خپلو ګناهونو بخښنه او د دنیا او آخرت هوسایي او صحتمندي وغواړه. دا هغه وصیت چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته کړی و او حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتیانو ته کوي. یوه ورځ حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل تقریر کې داسې وفرمایل چیرته دي هغه د ښکلو او روښانو څیرو لرونکي چې په خپلې ځواني سره به خلک حیرانول. چیرته دي هغه پاچاهان او سلاطین چې لوی لوی ښارونه آبادول او کلا به یې ورڅخه تاوولې. چیرته دي هغه زړور چې د جګړې په ډګر کې بریاوې ترلاسه کولې چې د زمانې څرخ هغوی تیت او ذلیل کړل او مټې ور ماتې کړې. یعنې هغوی چې نشته نن ورځ د دنیا نه تللي دي. دغه وخت په موږ او تاسو باندې هم راتلونکی دی. زو به خو راځئ داسې عملونه وکړئ چې د آخرت په ورځ الله رب العزت ته په اوچته غاړه باندې ودرېږئ او د هغې سختې ورځې د وحشت او د حیبت نه الله رب العزت تاسو په خپل حفظ و امان کې وساتي. تاسو وګورئ د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وینا په هر لفظ کې پند او عبرت پروت دی. خو په دې شرط چې موږ دې ته متوجه شو او د دې پند نه موږ او تاسو عبرت واخلو، پند واخلو. یو صحابي چې نوم یې رافع طایی دی یو ورځ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ته وویل ای ابابکر صدیقه ما ته څه نصیحت وکړه. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل الله تعالی دې پر تا رحمت او برکت نازل کړي. لمونځ کوه، روجې نیسه، زکات ورکوه، حج کوه او تر ټولو ستر نصیحت دا دی چې هیڅکله هم امارت او حکومت ونه غواړي او ویې نه مني. ځکه چې په دنیا کې د امیر مسئولیت زیاتیږي او د قیامت په ورځ له هغه څخه ډیر سخت حساب اخیستل کیږي او د هغه عملنامه ډیره اوږدیږي. نن ورځ راشه د امارت او د حکومت لپاره خلک وژل کیږي، د خلکو وینې څکل کیږي تر څو چې هغه حکومت او امارت ترلاسه کړي او حتی ځینې څوکۍ خو په پیسو باندې خرڅیږي چې څنګه په پیسو لاسته راوړي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابابکر صدیق د ایمانی عظمت په باره کې فرمایل دي د ابوبکر صدیق رضی الله ایمان د ټولو مسلمانانو له مجموعي ایمان څخه دروند دی او سربیره پر دې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپل ځان په اړه داسې فرمایي
که زما یوه پښه د جګړې په ډګر کې وي او بله پښه مې له هغه څخه بهر وي بیا هم زه خپل ځان د الله تعالی له قهر او غضب څخه محفوظ نشم ګڼلی. دا وینا خپله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ایمانی قوت نتیجه ده. د چا ایمان چې څومره قوي وي هغه همدومره له الله رب العزت او آخرت څخه ویریږي. د آخرت له لورې اطمینان او بېپروایي ایمان نه دی بلکې د کمزوري ایمان نښه ده. څومره چې د الله څخه وویرېدلې او څومره چې د آخرت ویره ستا په زړه کې پرته وه په دې باندې پوه شه چې ستا ایمان قوي دی. او که د الله ویره دې په زړه کې نه وه د آخرت څخه نه ویرېدلې دا د ایمان نښه نه ده. په دې باندې پوه شه چې ایمان دې انتهایي ضعیفه دی. الله رب العزت دې خپلې ویرې ته او د آخرت ویرې ته زموږ په زړونو کې ځای راکړي تر څو زموږ ایمانونه قوي شي او الله رب العزت مو د هغې سختې ورځې د وحشت او د هیبت نه وژغوري. یو ځلې د جمعې په ورځ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اعلان وکړ زه نن د صدقې اوښان ویشم. ټول خلک راشئ خو بې له اجازې هیڅوک ما ته رانشئ. اجازه به اخلئ بیا به راننوځئ. یوې ښځې چې دا خبره واورېدله نو خپل خاوند ته یې وویله دا د اوښ مهار در سره واخله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلیفه په خدمت کې حاضر شه. امکان لري چې تا ته هم کوم اوښ در ورسیږي. هغه کس مهار واخیست او بې له اجازې اخیستلو د خلافت دربار ته ورغی. ابوبکر صدیق خو ویلي و چې بې له اجازې به ما ته نه راځئ اجازه به اخلئ خو دا سړی بې له اجازې اخیستلو د خلافت دربار ته ورغی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له هغه څخه مهار واخیست او د ادب په ډول یې هغه سړی په هماغه مهار باندې ووهه. کومه رسۍ چې ورسره وه په هغې سره دا سړی ووهه. کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اوښانو له ویشلو څخه خلاص شو ویې فرمیل هغه سړی چې ما ووهه هغه را وغواړئ چیرته دی؟ هغه سړی په ویره ویره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په حضور کې حاضر شو. د محمد رسول الله خلیفه ابوبکر صدیق وفرمیل ما ته په دې مهار باندې وهلی ته هم په همدې مهار ما ووهه او خپله بدله رانه واخله. په دې مجلس کې امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم حاضر و. هغه ویلې ای د رسول الله خلیفه دا رواج مه جوړوه. تا خو بې سببه هغه نه دی وهلی. تا هغه ته د حکم د خلاف ورزي سزا ورکړه. تا ویلي و چې بې اجازې مه راننوځئ هغه بې اجازې راننوت نو تا ووهه. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر ته څه وایي دا سمه ده خو که په قیامت کې د دې پوښتنه له ما څخه وشي نو الله رب العزت ته به څه ځواب وایم؟ هغه دې په دې دنیا کې مانه د خپل بدل واخلي. ګورئ د ابوبکر شان ته چې محمد رسول الله ته تر ټولو نږدې کس دی. وګورئ د ابوبکر شان ته چې په ټولو مسلمانانو کې بهتر او غوره دی. وګورئ د ابوبکر شان ته چې په دنیا کې محمد رسول الله هغه ته د الله رب العزت د رضا او د جنت زیری ورکوي خو بیا هم د الله نه او د آخرت نه څومره ویریږي. څومره چې ابوبکر ویرېدلی دی که فیصدي موږ او تاسو همدومره د آخرت او د الله نه وویریږو الله به موږ او تاسو کامیابه کړي. خو زموږ او ستاسو ژوند سراسر په غفلت کې تیریږي. الله دې زموږ او تاسو په حال باندې رحم وکړي. الله دې توفیق راکړي چې د الله د حکمونو مطابق او د الله د اوامرو مطابق او د محمد رسول الله د ارشاداتو مطابق خپل ژوند تیر کړو. هغه یو کس وهي سره د دې چې مجرم هم دی د هغه په نظر باندې خو بیا هم وایي چې راشه بدله دې مانه په دنیا کې واخله. دا نن خلک چې خپل ژوند ټول په ظلم وحشت او بدبختي کې تیروي دوی به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې څه ځواب وایي؟ الله دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. زدی پریشدم تنها شر مرور قصید راشه نو لپس وم سر تر پایه د دلبر قصید راشه د یو څو شبو لپاره منور قصید راشه د یو څو شبو لپاره منور
نفس وم سر تر پایه د دلبر قصیده راشه. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو غلام د خپلې برخې له ګټې څخه کله کله د خوراک او څښاک ځینې شیان د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې وړاندې کول. یوه ورځ د ابوبکر صدیق غلام یو څه خواړه راوړل. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له هغه خوراک څخه یوه مړۍ وخوړله. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خوراک وکړ نو غلام عرض وکړ تاسې به تل معلوموله چې دا خواړه دې له څه ډول ګټې لاسته راوړي دي، خو نن تاسو دا خبره ځان ته معلومه نه کړه، زما نه دې پوښتنه مو نه کړه، بلکې د خوراک څیز چې ما تاسو ته دروړه هغه تاسو وخوړ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غلام ته وفرمیل د سختې ولږې له امله داسې وشول، نو اوس ته ووایه چې دا دې څه ډول لاسته راوړي ول، دا خواړه تا د کوم ځای کړي ول؟ غلام ابوبکر صدیق ته وایي د جاهلیت په دوران کې ما خلکو ته منتر ورښوده او هغوی زما د دې کار په بدل کې د مزد وعده کړې وه. اوس د هغوی لور او خوا ته ورغلم، د هغوی په ځای کې د کوم یوه واده و. نن هغوی د هغه منتر په بدل کې دا خواړه ماته راکړل او تا ته مې راوړل، تا پې هم وخوړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا خبره واورېده نو ویې فرمایل افسوس تا خو زه ووژلم. بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وغوښتل چې خپله ګوته په خوله کې ننباسي او خوړلې مړۍ بیرته قی او استفراق کړي، خو مړۍ بیرته راونه وتله. چا ابوبکر صدیق ته وویل چې د اوبو په واسطه قی کیدلی شي، بیا یې ډېرې اوبه وغوښتلې او تر هغو یې اوبه وڅکلې تر څو چې هغه مړۍ راووتله. چا عرض وکړ ای ابوبکر الله دې په تا رحم وکړي، تا د یوې مړۍ لپاره دومره پریشانی او تکلیف وګاله. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي که په دې مړۍ باندې زما ساه هم وتلی وی، نفس مې هم وتلی وی، بیا به هم زه د دې مړۍ له قول کولو څخه نه وی درېدلی، ځکه ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دي کوم بدن چې په حرام مال باندې وروزل شي د هغه لپاره اور مناسب دی، جنت پرې حرام دی. الله اکبر. دا دی په آخرت باندې ایمان لرونکی. موږ هم په آخرت باندې ایمان لرو، خو آیا موږ د حلال او حرام په معامله کې د هغوی د سلمې برخې په اندازه خیال هم ساتو او دا پوښتنه کوو یا دا تمیز او تفکیک کوو چې دا کم شی زه خورم دا حلال دی او که حرام دی؟ هغوی ته چې الله رب العزت په دنیا کې د جنت زیری ورکو او الله رب العزت دا اعلان کوو چې زه د دوی نه راضي یم، وجه دا وه چې دوی د آخرت نه ویرېدل، د الله رب العزت نه ویرېدل. آخرت ویره د دوی په زړونو کې پرته وه، نو الله رب العزت سرفرازي او کامیابي هم د دوی په برخه باندې کړې وه. یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د څکلو لپاره اوبه وغوښتلې. خلکو په اوبو کې شات او عسل ګډ کړل او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وړاندې کړل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله خولې ته کړلې اوبه نو له سترګو یې اوښکې روانې شوې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دومره وژړل چې مبارکه ږیره لمده شوه. کله چې حضرت ابوبکر صدیق آرام شو نو د ابوبکر صدیق نه د ژړا سبب وپوښتل شو چې ابوبکر تا ولې دومره وژړل چې د ډېرې ژړا له وجې نه ستا ږیره لمده شوه؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلکو ته ځواب ورکړ زه یوه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې حاضر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم شي ته لرې شه وویل. ما عرض وکړ یا رسول الله زه خو دلته هیڅ شی نه وینم، تاسې څه شي ته وایئ چې لرې شه لرې شه؟ حضرت ابوبکر صدیق وایي چې کله ما دا پوښتنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل دنیا مجسمه شوه او زما مخې ته راغله نو ما هغه لرې کړه. اوس ما ته ناڅاپه د محمد رسول الله همغه خبره رایاده شوه او زه ویرېدم چې زه د دنیا په جال کې وننښلم. وګورئ تقوا ته، وګورئ د آخرت ویرې ته چې په اوبو کې هغه مبارک ته عسل اچول کیږي
او کله چې هغه سپي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ور یادیږي او ویریږي چې زه د دنیا په جال کې وننښلم. افسوس د هغو خلکو په حال باندې چې د دنیا په جال کې نښتي، آخرت یې ویر دی، جهنم یې ویر دی، جنت یې ویر دی، حساب او کتاب یې ویر دی، په غفلت کې ژوند تیروي. د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې درېږي، نو دوی به رب العزت ته څنګه ځواب ورکوي؟ افسوس د هغو خلکو په حال باندې چې دنیا لاسته راوړي، د هغوی اصلي مقصد او هدف او مخه د دنیا لاسته راوړل وي. تفکیک او تمیز د حرامو او د حلالو په منځ کې نه کوي، او څه چې خوري په دې فکر کې نه دي چې دا څه ما وخوړل دا حلال دي که حرام دي. د آخرت په ورځ چې دوی د الله په حضور کې درېږي، الله رب العزت ترې پوښتنه کوي، دوی به رب العزت ته څه ځواب وایي؟ نادرانو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، راځئ د آخرت ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ. د دنیا ژوند محدود دی، د دنیا ژوند لنډ دی، چې د آخرت په ورځ الله رب العزت څخه موږ او تاسو مسؤول نه یو. واقعا که څوک د آخرت د ورځې نه ویرېږي، هغه به کله هم لمونځ پرې نه وي. که څوک د آخرت د ورځې نه ویرېږي، هغه به غیبت نه کوي، حرام به نه خوري، سود به نه خوري، رشوت به نه کوي، او خویندې به خرابې جامې نه اغوندي، بې نمازي به نه کوي. نن چې هر څه کوو د الله ویره زموږ په زړونو کې نشته، د آخرت ویره زموږ په زړونو کې نشته. یو ځل امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغی. ګوري چې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپله ژبه نیولې او کشوي. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل الله دې وبخه، داسې مه کوه. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه، همدې ژبې زه برباد کړی یم، نو ځکه مې اوس نیولې ده او راکاږم. د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا واقعه موږ ته پند او نصیحت دی. موږ د خپلې ژبې په هکله څومره غافل او بې پروا یو چې څه مو خولې ته راځي هغه په ژبه وایو او هیڅ پروا هم نه کوو. موږ د دې فکر هم نه کوو چې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه له خولې څخه دې زموږ په شان کومه خبرې وتلې وي. بیا هم حضرت ابابکر صدیق خپله ژبه کشوي او په خپله خپل ځان ته جزا ورکوي. ټوله ورځ موږ او تاسو دروغ وایو، بدې خبرې کوو، غیبت کوو، تهمت کوو، خو کله مو هم ژبه ونه نیوله د خپلو اعمالو ته متوجه نشو چې د الله رب العزت نه بخښنه وغواړو. په تېرې خپرونه کې تاسو واورېدل چې حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ټولو نه زیات محمد رسول الله ته نږدې کس و، او په ټولو مسلمانانو کې بهتر او غوره هم ابابکر صدیق دی. هغه د آخرت او د الله نه څومره ویریږي، نو هغه چې رسول الله ته نږدې کس دی، په ټولو مسلمانانو کې غوره او بهتره کس دی. هغه چې د آخرت نه او د الله د حساب او کتاب نه ویریږي، موتا به ولې نه ویریږي؟ بله واقعه د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه علامه ابن حجر په فتح الباری کې ذکر کړی. هغه لیکي چې د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د حضرت ربیعه بن کعب السلمی رضی الله تعالی عنه ترمنځ د یوې ځمکې په سر شخړه وشوه. د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه له خولې څخه ربیعه بن کعب ته سخته خبره ووتله. وروسته د ابابکر صدیق فکر شو، نو ویې فرمایل ربیعه ته هم ماته یوه سخته خبره وکړه، خو ربیعه دې خبرې ته نه حاضرېده چې ابابکر ته سخته خبره وکړي. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ستا شکایت وکړم. مطلب یې دا و چې ربیعه په یو ډول له ده څخه بدل واخلي. بیا هم ربیعه نه دا چې بدل یې وانخیست، بلکې له ځمکې څخه یې هم لاس واخیست. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لور روان شو. حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه ورپسې شو. د حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه د قبیلې خلک د حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه دفاع ته تیار شول او ویې ویل څومره ښه سخته خبره هم ابابکر کړې او بیا ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت هم کوي. ربیعه رضی الله تعالی عنه خپل قوم ته وویلې تاسو چوپ شئ، تاسو پوهیږئ چې حضرت ابابکر صدیق د محمد رسول الله د غار ملګری دی.
که هغه تاسې ولیدلی نو غصه به شي او که چیرې دی رسول الله په قهر ولیده نو محمد رسول الله به هم غصه شي او د دې دواړو په غصې سره به الله رب العزت هم غصه شي. چې کله الله غصه شه نو ربیعه به تباه شي. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله حضور ته حاضر شو. ټوله واقعه بیان کړه. حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه هم خپل گزارش محمد رسول الله ته وړاندې کړ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ربیعه کردار وستایه او وی فرمایل ای ربیعه تا ډیر ښه وکړل چې ابابکر صدیق ته دې هغه خبره بیرته ونه کړه. ته دومره ووایه چې ابوبکره الله رب العزت دې ستا غلطي درته وبخي. ربیعه په دې خبرې عمل وکړه. په ابوبکر باندې دومره تاثیر وشه چې له سترګو یې اوښکې روانه شولې او په چیغو چیغو یې وژړل. ګورئ د ابوبکر شان ته درنو اوریدونکو، محمد رسول الله ته له ټولو نږدې کس دی. دا هغه کس دی چې محمد رسول الله ورته اعلان کوي چې الله ستا نه راضي دی او ته جنتي یې. خو بیا هم یوه خبره یې سخته د خولې نه وتلې، الله نه څومره ویریږي، د آخرت نه څومره ویریږي چې د دې بدله مانه الله رب العزت په آخرت کې وانخلي. زما او ستا حال به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې څه وي. همدارنګه د بخاري حدیث دی، د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ترمنځ په یوه خبره باندې بحث وشو. د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه له مبارکې خولې څخه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یوه سخته خبره راووتله او په دې خبره باندې حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه سخت وشرمېده او له امیر المؤمنین حضرت عمر څخه یې بخښنه وغوښتله، خو عمر رضی الله تعالی عنه حضرت ابابکر صدیق ته بخښنه ونه کړه. چې کله عمر رضی الله تعالی عنه ورته بخښنه ونه کړه نو ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویرېده او د محمد رسول الله حضور ته ورغی. ټوله پیښه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د تسلی په خاطر درې ځلې وفرمایل ابوبکره الله جل جلاله دې تا وبخي، ابوبکره الله جل جلاله دې تا وبخي، ابوبکره الله جل جلاله دې تا وبخي. کله چې رسول الله دا خبرې وکړې نو هلته د عمر رضی الله تعالی عنه غصه هم کېناسته. نو په خپل انکار باندې پښیمانه و چې ولې مې ابابکر ته بخښنه ونه کړه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لومړی د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغی، هلته یې پیدا نه کړ. همداسې په لټولو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله امیر المؤمنین عمر فاروق ولیده نو مبارک مخې له قاره سور شو چې تا ولې ابابکر ته بخښنه نه ده کړې. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله د محمد رسول الله دا حالت ولیده نو په ګونډو کېناست او عرض یې وکړه یا رسول الله زه ظالم وم، زه ملامت وم، ابابکر ظالم و، عمر نه دی. ابوبکر ورته وایي په الله قسم ما زیاتی کړی و. په دې ډول د رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه کمه شوه او وی فرمایل زه مبعوث شوم ټولو زه پرېښودم، خو ابابکر صدیق زما تصدیق وکړه او په ځان او مال زما مرسته وکړه. آیا ته ما له دې څخه خلاصوي؟ ګورې په محمد رسول الله باندې دومره ګران دی، په الله باندې ګران دی. محمد رسول الله ته نږدې کس دی، په ټولو انسانانو کې غوره او بهتره کس دی وروسته د انبیاو نه. خو بیا هم د الله د حساب نه او د الله رب العزت د عذاب نه څومره سخت ویریږي، د آخرت نه څومره ویریږي. راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته تر څو عمر رضی الله تعالی عنه په ژوند کې هغه ته بخښنه وکړي. زموږ او تاسو به په آخرت کې څه حال؟ د اصحابو کرامو دا حق خوښونه او انصاف په آخرت باندې پوخ ایمان او په جزا او سزا باندې د پوره باور نتیجه وه. آیا د الله رب العزت څخه د بیزارو او آخرت هیرونکو خلکو دومره لوړ او پاک کردار په برخه کیدلی شي؟ هیڅکله نه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوازې خپله د آخرت د فکر مجسمه نمونه نه و، بلکې نورو ته هم له آخرت څخه د ویرې او د نیک ژوند تیرولو تعلیم ورکوه.
یوه ورځ ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل تقریر کې وفرمایل ای د الله رب العزت بندگانو تاسې په دې هم پوه شئ چې الله ستاسې ځانونه د خپل حق په بدل کې ګرو کړي دي او له تاسې څخه یې کلکه ژمنه اخیستې ده او د دې لږ او فاني کیدونکي دنیوي ژوند په بدل کې تلپاتې اخروي ژوند در بخلی او دا د الله رب العزت کتاب چې ستاسې په منځ کې دی د دې معجزې هیڅکله پای نه لري او ختمېدونکي نه دي او د دې روښنایي هیڅکله نه مړه کیږي نو بیا د الله په ارشاداتو باور ولرئ او له دې کتاب څخه ګټه واخلئ الله رب العزت تاسې د خپل عبادت لپاره پیدا کړي او پر تاسې دوه لویې کاتبینې یعنی لیکوالانې مقررې کړي دي هغوی په ټولو هغو شیانو پوهیږي چې تاسې کوئ که په تاسې کې قوت او طاقت وي نو خپل وخت د الله په کارونو کې ولګوئ او دا ځواک او طاقت د الله رب العزت په توفیق لاسته راځي د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ژوند وروستۍ شیبې وې کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل په ځای خلیفه ونوموه نو هغه ته نصیحت کوي چې د هغه نصیحت له هرې جملې څخه د آخرت فکر ښکاري چې د هغې څو جملې به زه تاسو ته وړاندې کړم ابوبکر عمر ته وایي عمره د الله رب العزت هغه حق چې په شپې پورې اړه لري هغه د ورځې نه قبلوي او د الله رب العزت هغه حق چې په ورځې پورې اړه لري د شپې نه قبلوي د هر کار کول په خپل وخت باندې ضروري دي او الله تعالی تر هغه وخته پورې نفل نه قبلوي تر څو چې فرض ادا نه کړي عمره آیا ته فکر نه کوې چې په دنیا کې په حقیقت کې د هغه چا د تلې پله درنه وي چې د حق د پیروي له امله په آخرت کې درنه وي هغه چې حق پکې وي او ای عمره آیا ته نه پوهیږې چې د قیامت په ورځ چې د کومو خلکو تله سپکه شي د هغوی د باطل د متابعت له امله سپکوي او حقیقت دا دی چې د میزان په هغې تله کې چې له باطل څخه پرته بل څه نه وي هغه باید چې سپکوي ای عمره آیا ته نه ګورې چې الله رب العزت چیرته هم د دوزخیانو ذکر کړی د هغوی د بدو اعمالو سره یو ځای ذکر کړی دی له دې امله کله چې ته هغوی یاد کړې نو داسې به وایې هیله ده چې زه به له هغوی څخه نه یم په همدې ډول چیرته چې الله رب العزت د جنتیانو ذکر کړی ورسره یې د هغوی د نیکو عملونو ذکر هم کړی که چیرې له هغوی څخه کوم بد عمل سر ووهي نو الله رب العزت د هغوی د نیکو عملونو په خاطر له هغه څخه تیریږي که ته چیرته جنتیان یاد کړې نو ووایه چې زما عملونه د هغوی په اندازه کله دي او که ته زما وصیت په یاد ولرې نو تا ته به مرګ له هر غایب او حاضر څخه ډیر ګران او عزیز وي مرګ راځي او ته داسې نه یې چې مرګ عاجز او کمزوری کړی شي خامخا مرګ در باندې راځي کله چې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو له معاملاتو څخه وزګار شه نو د خپل کور منتظم یې راوغوښت او پوښتنه یې وکړه ته زما د کور منتظم وې زما او ستا حساب څنګه دی هغه منتظم ځواب ورکړه زما 25 درهمه په تا باندې دي ما هغه تا ته دربخلي دي ابوبکر صدیق ورته وفرمیل چوپ شه زما د آخرت سامان په پور مه درنوه هغه منتظم چې دا خبره واورېدله په ژړا شو د محمد رسول الله خلیفه ورته وویلې د ژړا او ویرې اړتیا نشته له صبر څخه کار واخله زه هیله لرم چې زه هغه ځای ته روان یم ما ته له دنیا څخه ډیر ښه او تلپاتې دی وروسته له دې څخه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها راوغوښتله او هدایت یې ورکه چې هغه منتظم ته 25 درهمه ورکړي اوس تاسې لږ دې ته پام وکړئ چې د محمد رسول الله جلیل قدر خلیفه او د اسلامي حکومت تر ټولو لوی رهبر چې د خپل رب او غوره آقا چې دی خلیفه و حضور ته په څه ډول کفن کې حاضریږي ابابکر صدیق خپل لور ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها راوغوښتله او پوښتنه یې ورځینې وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د څو ټوټو څخه کفن ورکړی شوی و ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنه ځواب ورکوي د 3 ټوټو نه د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ځان کې 2 شلیدلې او زړې جامې وې ویې فرمایل 2 جامې موجودې دي او درېیمه له بازار څخه راوغواړئ ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها عرض وکړه پلار جانه موږ 3 واړه جامې نوې اخیستلی شو 3 واړه نوې به د بازار نه راوغواړو ابوبکر وفرمیل لور جانې د مړو څخه ژوندي د نوو جامو ډیر مستحق دي د وینو او د زوو لپاره همدا جامې ښې دي قبر د آخرت لومړی منزل دی د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په آخرت باندې ایمان دومره قوي
ژوندی او تازه و چې د آخرت د منزل احوال او کیفیت د ده په سترګو او نظر کې تل موجود و. دا د الله خاص بنده و. محمد رسول الله ته نږدې کس و. وروسته د انبیاو نه په ټولو انسانانو کې غوره کس و. دومره د الله نه او د آخرت نه ویریږي. ما ته چې ټول ژوند په ګناه کې تیرو، په فساد کې تیرو، که د الله نه ونه یریږو، د آخرت نه ونه یریږو، الله به بیا تباه کړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو د آخرت ویره زموږ او ستاسو په زړونو کې ځای ونیسي او هغه سخته ورځ الله رب العزت په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن ته قریب، د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن ته قریب، د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن ته قریب، د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن ته قریب. هریانا کی زمون ستر ارمان سوای، هریانا کی زمون ستر ارمان سوای، د کلام الهی د بیان سوای، قرآن سوای، سبحان سوای، د کلام الهی د بیان سوای. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. اوس تاسو ګورئ چې د اسلام دویم خلیفه امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د الله نه او د آخرت نه څومره ویریږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله دوهم خلیفه و. له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه وروسته دته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې خصوصي امتیاز او نږدېوالی حاصل و. حضرت عمر له اسلام څخه مخکې هم د مکې د قریشو په منځ کې د لوی حیثیت خاوند و. په اسلام کې د ده داخلیدل په داسې دبدبه او شوکت سره و چې د اسلام شمع روښانه او مسکی شوه او بیت الله په ځلیدو شو. د مکې غرونه د لومړي ځل لپاره د الله اکبر زړه تازوونکې ناره واورېدله چې د نبوت په دربار کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د اسلام قبلولو په خوښي کې پورته شوه. له حق سره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مینه او له باطل سره دښمني د خلکو لپاره یو مثال و، ځکه د فاروق اعظم په لقب سره یادېده. حضرت عمر فاروق د وحی د ترجمان له خولې څخه د جنت زیری موندلی و. د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې چې په شام او فارس کې د کومو جګړو او جهاد سلسله شروع شوې وه، د فاروقي خلافت په دوران کې نوره هم پراخه او پیاوړې شوه او د اسلامي فتوحاتو سلسله له مخکې څخه ډیره زیاته شوه، تر دې چې په شام او مصر کې د رومي شهنشاهي څراغ مړ شو او د فارس شهنشاهي د دنیا له جغرافیې څخه محوه او نابوده شوه. له دومره لوړواړي وقار او شان و شوکت سره سره حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه له الله رب العزت څخه بې اندازې ویریدونکی و، د آخرت څخه بې اندازې ویریدونکی و. د حضرت عمر ټول ژوند د الله رب العزت څخه د ویرې د هغه د رضا لاسته راوړلو او له آخرت څخه د ویرې عملي نمونه وه. عمر فاروق ټوله شپه په خشوع او خضوع سره لمونځ کاوه. کله به چې سهار شو نو خپله کورنۍ به ویښه کړه او دا آیت به تلاوت که وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. خپلې کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپله هم د هغه پابنده اوسه. نو خپله خو د مانځه پابند و، نو خپلې کورنۍ ته هم د مانځه توصیه کوله. عمر فاروق به په لمونځ کې داسې آیتونه تلاوت کول چې په هغو کې به د قیامت ذکر او د الله رب العزت عظمت او جلال بیان شوی و او دومره تاثیر به یې ورباندې وکړه چې په ژړا به سلګۍ ورڅخه جوړې شوې. امام حسین رضی الله تعالی عنه وایي یو ځلې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لمونځ کاوه. کله چې دې آیت ته ورسېده ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع،
ستا د رب عذاب ارومرو واقع کیدونکی دی چې د هغه څوک دفع کوونکی نشته. نو چې کله دا آیت ولسته دومره یې وژړل چې سترګې وپړسېدې. بیا هم امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ځلې د تکویر د صورت تلاوت کوه. کله چې دې آیت ته ورسېده و اذا الصحف نشرت، کله چې عملنامې پرانستل شي، بېهوشه شه او وولیده او تر څو ورځو پورې حال داسې و چې خلک به د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پوښتنې ته راتلل. همدا ډول یو ځل امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه دا آیت تلاوت که واذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا. کله چې دوی لاسونه او پښې تړلي په هغه کې یو تنګ ځای ته ورننویستل شي نو د خپل مرګ غوښتنه به وکړي. خو مرګ به هلته نه وي. کله چې دا آیت تلاوت که نو دومره خشوع او خضوع ورباندې غالبه شوه که چیرې کوم سړي چې د امیرالمؤمنین حال ورته معلوم نه وای، دا یې لیدلی وای، نو داسې فکر به یې کړی چې اوس روح وځي او مړ کیږي. ګورئ د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه وروسته محمد رسول الله ته نږدې کس امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی. او دا هغه کس دی چې د ده په اسلام راوړلو سره د تکبیر نارې د مکې غرونه وخوځول. او دا هغه کس دی چې محمد رسول الله ورته د ده په ژوند کې د جنت زیری ورکړی. خو بیا هم د الله نه او د آخرت نه څومره ویریږي. یوه ورځ امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه د یو کور تر څنګ تیریده. د کور خاوند په کور کې په لمانځه کې د تور صورت تلاوت کوه. کله چې دې آیت ته ورسېده ان عذاب ربک لواقع، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له خپلې سورلي څخه راکوز شه کېناست. دیوال ته یې ډډه ولګوله او تر ډیره ناست و. وروسته بیا کور ته ولاړه او تر یوې میاشتې پورې ناروغه وه. خلک به ورته راتلل خو هیڅوک به په مرض باندې نه پوهېدل. د هغه په زړه کې د الله ویره پرته وه، د هغه په زړه کې د آخرت ویره پرته وه. یو ځل امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو صحابي ته وویل آیا ته دا خوښوې چې موږ له محمد رسول الله سره ایمان راوړ، هجرت مو وکړه، جهاد مو وکړه او نور ډیر نیک عملونه مو وکړل او د دې په بدل کې موږ یوازې له دوزخ څخه وژغورل شو او ثواب او عذاب مو سره مساوي شي؟ هغه صحابي ویل په الله جل علا شانه قسم چې نه خوښوم، دا خبره نه خوښوم. موږ د پیغمبر علیه الصلاة وسلام څخه وروسته هم جهاد وکړه، روژه مو ونیوله، لمونځ مو وکړه، نور ډیر نیک کارونه مو وکړل او ډیرو کسانو زموږ په لاس ایمان راوړه. موږ له دغو عملونو څخه لوی لوی امیدونه لرو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفرمیل په هغه ذات مې د قسم وي چې زما روح یې په ولکه کې دی، ما ته خو دا غنیمت ښکاري چې د هغو په بدل کې له الهي عذاب څخه وژغورل شوم، نیکي او بدي مې سره برابره شي. ګورې دومره لوی شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې کس چې د خپل ټول عمر په جهاد کې او په نیکو عملونو کې او د محمد رسول الله په ملګرتیا کې تیر کړی، بیا هم دا وایي چې الله رب العزت مې د خپل عذاب نه وژغوري، نیکي او بدي مې سره برابره شي، زه په دې باندې خوشحاله یم. نو درنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، تر اوسه مو چې هر بد کار کړی دی، راځئ دا همدا اوس چې زما خبرې اورئ د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړئ، د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړئ. امید شته چې الله رب العزت موږ او تاسو ته بخښنه وکړي. او که خدای مکړه ژوند مو همداسو په غفلت کې تیریږي، که بې نمازه و بیا هم بې نمازه، که په حرام او په سود و په رشوت اخته و بیا هم همداسې ژوند تیروو، نو د ټولو نه زیات نږدې کس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر و. او دا هم تاسو واورېدل چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د الله نه او د آخرت نه څومره ویرېده. مورخین لیکي چې یو ځلې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شام هیواد ته سفر وکړ. د بیرته راتګ وروسته یوازې ګرځېده تر څو د خلکو حالت ځان ته معلوم کړي چې خلک په کوم حالت کې دي. په دې وخت کې امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یوې بوډۍ ښځې سره مخامخ شو. هغې بوډۍ ښځې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه پیژنده. نو هغې بوډۍ ښځې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وکړه تا ته معلومه ده چې نن سبا عمر څه کوي؟
حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغې بوډۍ ښځې ته وایي حضرت عمر اوس له شام څخه بیرته راغلی دی. بوډۍ وویلې الله دې زما په باره کې حضرت عمر ته خیر ورنه کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې دا ښځی نه پیژني دې بوډۍ ښځې ته وایي ولې حضرت عمر څه کړي دي چې ته ورته وایې چې الله دې زما په باره کې خیر نه ورکوي. بوډۍ ویلې له کوم وخت څخه چې هغه خلیفه شوی دی له بیت المال څخه ماته یوه پیسه هم نه ده رسېدلې. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفرمیل ابی عمر ته به ستا حال معلوم نه وي که ستا حال ورته معلوم وی نو ضرور به تا ته پیسې رالیږلې وی. هغې بوډۍ ویلې سبحان الله دا تا څه وویل؟ کوم شخص چې خلیفه وي او هغه ته دا څرګنده نه وي چې په ختیځ او لویدیځ کې څه تیریږي زه داسې کس نشم منلی، داسې امیر او داسې خلیفه نشم منلی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د بوډۍ دا خبرې واورېدلې زړه یې د الله او د آخرت له ویرې او د خلافت له مسؤلیتونو څخه په لرزه شو. سترګو یې اوښکې وکړې ویې ژړلې او په زړه کې ویلې ای عمره په تا دې افسوس وي ستا رعیت له تا سره څومره بحث کوي او هر یو له تا څخه په دین کې ډیر پوهیږي. بیا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل بوډۍ ته ته خپله دعوا په څو پلورې زه به عمر ضرور په هغې باندې راضي کړم. بوډۍ ورته وویلې الله رب العزت دې پر تا رحم وکړي ورځه په ما باندې ملنډې مه وهه مسخري را باندې مه کوه. په پای کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه بوډۍ ښځه په ډیره ښه طریقه وپوهوله او له هغې څخه یې په 10 درهمه دعوا واخیستله. له هغه ځای مخکې روان و چې حضرت علی کرم الله وجهه او حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه راغلل. هغوی عمر رضی الله تعالی عنه ته د امیر المؤمنین په ویلو سره سلام وکړه. بوډۍ ته چې معلومه شوه چې دی پخپله امیر المؤمنین عمر دی نو زیاته وویرېدله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغې ته ډاډ ورکه او وی فرمایل ابی ته له هیڅ خبرې مه ویرېږه او مه خفه کېږه تا چې څه ویلي دي بلکل هغه سم دي. وروسته امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د یوې څرمنې په ټوټه داسې ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم عمر له فلانۍ بوډۍ څخه د خپل خلافت له پیل څخه تر دې دمه هر ډول دعوا په 10 درهمه وپیرودله. اوس که چیرې د قیامت په ورځ د الله په حضور کې کومه دعوا وکړي زه له هغې څخه بری یم. علي او عبدالله رضی الله عنهم په دې خبره باندې ګواهان او شاهدان دي. وګورئ درنو اوریدونکو د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شان شوکت ته چې الله رب العزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه هغه ته د جنت زیری ورکړی خو بیا هم د الله رب العزت نه او د آخرت نه څومره ویریږي. راشه د نن ورځې عمرا حکما وزیران وکیلان او رئیسان وګوره چې د دوی په زړه کې د الله ویره او د آخرت ویره پرته ده په څه بدبختیو په څه فسادونو په څه غصب و رشوت و حرامو کې گرفتار دي. دوی به د آخرت په ورځ الله ته څه ځواب وایي؟ همدارنګه یوه ورځ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په کوم خاص دولتي کار کې مصروف و. یو سړی راغی د امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر شو او ویل چې فلانی سړي له ما سره زیاتی کړی دی او ای عمره ته ورشه او له هغه څخه زما بدل واخله. د دې سړي په بې وخته راتګ سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په کار کې سکتګي راغله. حضرت عمر په غصه پاڅېده او هغه یې په دوره ووهه او ویې فرمیل کله چې زه د دې په خاطر کینم چې له کومو خلکو سره زیاتی شوی وي او هغوی راشي او زه د هغوی فریاد واورم نو خلک نه راځي او کله چې زه په نورو کارونو بوخ شم بیا خلک راځي او فریاد کوي. هغه سړي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اخطار واورید بیرته ولاړه. خو د لږ ځنډ وروسته د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اعصاب آرام شو. نو خپله په خپل ځان ډیر افسوس وکړه چې د الله په مخ کې او د آخرت په ورځ به د الله رب العزت ته زه څه ځواب ورکوم. ښه خبره دا ده چې هغه سړی په دنیا کې خپل بدل واخلي او هغه سړی حضرت عمر را وغوښت. کله چې هغه راغی نو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دوره د هغه په مخ کې کیښودله او ورته یې وویل دا دوره واخله او په څه ډول مې چې ته وهلی په هماغه طریقه باندې ما هم ووهه. هغه سړي عرض وکړه ای امیر المؤمنینه
هیڅکله هم له ما څخه داسې بې ادبي نشي کیدلی. ما د الله رب العزت لپاره خپل حق در وبخښه. د دې سړي په بخښلو سره بیا هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زړه مطمئن نشو. په دې ډول د الله رب العزت ویره او د آخرت فکر د ده په زړه کې ځای ونیوه. کور ته ولاړه، 2 رکعته مونځ یې ادا که. بیا یې خپله په دې ډول د ځان په ملامتولو پیل وکړه. ای عمره، ته ډېر ټیټ وې، الله رب العزت درته عزت درکه او په اختیار یې ونازولې، مسلمان یې کړې، او ستا دا حال دی چې یو سړی تا ته خپل فریاد راوړي او ته هغه په وهلو باندې شړې. که سبا د الله رب العزت په وړاندې د دې زیاتي پوښتنه در څخه وشي نو څه ځواب به ورکوي؟ ګورئ د حضرت عمر شان ته چې په واقعیت کې زیاتی هم نه دی، خو بیا یې هم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نشي زغملی. د آخرت نه ویریږي، د الله رب العزت د حساب او د کتاب نه ویریږي. دې ته تیار او آماده دی چې دا سړی خپل انتقام او خپل غچ مانه په دنیا کې واخلي چې د آخرت په ورځ د الله په حضور کې جواب نشم ورکولی. راشئ د نن ورځ عمراو، د نن ورځ رئیس جمهورانو، د نن ورځ وکیلانو، د نن ورځ رئیسانو، د نن ورځ وزیرانو د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک ژوند مطالعه کړئ. تاسو سره به الله په آخرت کې څه معامله کوي؟ نن ورځ ټول چې په فساد اخته یو، په بدبختي اخته یو، د خپل ژوند هم په معصیت کې تیریږي. لوی لامل یې دا دی چې زموږ په زړونو کې د الله ویره نشته، زموږ په زړونو کې د آخرت ویره نشته. که د آخرت ویرې ته او د الله ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړو، کله به هم په ناروا لاس پورې نه کړو. همدارنګه درنو اوریدونکو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به د خپل خلافت په دوران کې د شپې ګرځېده. که چاته څه تکلیف وي، هغه تکلیف ترې لرې کړي او د لرې کولو هڅه یې وکړي. یوه شپه په ګرځېدو له مدینې منورې څخه لرې تللی و. هلته یې ولیدل چې یوه ښځه څه پخوي او 2-3 ماشومان ورته ناست دي، او هغه 2-3 ماشومان د خپلې مور ته ژاړي. عمر رضی الله تعالی عنه له ښځې څخه د حال پوښتنه وکړه. نو امیر المؤمنین حضرت عمر ته څرګنده شوه چې د خوراک لپاره څه نه لري او ماشومان له ولږې څخه کړیږي. مور یې د هغوی د تسلي په خاطر خالي کټه وه په نغري ایښې ده، پکې اوبه اچولي دي او زمنو ته دا وایي چې زه تاسو ته ډوډۍ تیاروم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله دا حال ویني، په همدې وخت کې د خوراک د سامان راوړلو په خاطر مدینې منورې ته راځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خوراک سامان په خپلو اوږو ږدي او روانیږي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غلام ورته وایي چې زما په شتون کې تاسې ولې بار اوچتوئ؟ ما ته یې راکړئ، زه یې په شا کوم، زه یې وړم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي نن به ته زما بار پورته کړې، خو سبا به د قیامت په ورځ زما بار څوک پورته کوي؟ دا یې وویل او خپل سامان په اوږو واخیسته، هغې ښځې ته یې وروړه او ورته وویلې چې اوس دا خپلو بچیانو ته ورکه، د خوب نه یې راپاڅوه، ځکه هغوی ما په ژړا لیدلي ول، تر څو چې زه په خندا باندې ونه وینم زه بیرته خپل کور ته نه ځم. حتی ځینې د تاریخ کتابونه لیکي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپله مبارک ورته اور بلوي او خپله هغه اور کوکوي چې د اور لوګي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مبارکه ږیره کې نښلي. دا و د آخرت ویره، دا و د الله ویره. د نن ورځ عمرا به آخرت په ورځ د الله په حضور کې څه ځواب وایي؟ همدارنګه درنو اوریدونکو، یو ځلې څو دولتي اوښان ورک شوي ول. د ګرمي موسم و، سخته ګرمي وه. په دغو ورځو کې په سعودي کې لمر دومره تیز او سوځونکی وي لکه اور چې بلیږي. بیا هم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته چې د اوښانو د ورکېدلو خبر ورسید، نو په هماغه غرمه کې د اوښانو په لټون پسې ووت تر څو چې اوښان پیدا کړي. له ډېر کړاوونو څخه وروسته یې اوښان وموندل. اوښان یې راونیول او بیرته راستون شو. لمر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مخ سور ګرځولی و، ټول بدن یې په خولو باندې لوند خیشت و. له هغې بلې لورې څخه حضرت علي کرم الله وجهه را روان و. هغه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې حال ولیده، په ورخطایي سره یې ویلې امیر المؤمنینه نوکران به دې د اوښانو په لټولو پسې لیږلي و، تا ولې ځان په تکلیف که؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړ، ای علي، د قیامت په ورځ الله تعالی له مزدورانو څخه ځواب نه غواړي بلکې له ما څخه ځواب غواړي چې عمره تا داسې بې پروایي ولې وکړه چې دولتي اوښان درنه ورک شول؟
حضرت علی کرم الله وجهه پوهېده چې کوم انسان په خپل زړه کې له آخرت څخه دومره ویره لري هغه څومره مبارک انسان وي. او وی فرمیل امیر المؤمنین ته بریالی شوې. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له آخرت څخه دومره ویره وه چې ویلې علی رضی الله تعالی عنه زه یوازې دومره غواړم چې د قیامت په ورځ نه راته د نیکیو اجر راکړی شي او د ګناهونو په بدل کې ونه نیول شم. زما لپاره همدا لویه بریا ده. ګورې څه دولتي اوښان ورک شوي دي. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپله پسې راوځي د هغو په لټون باندې بوخت دی تر څو چې هغه پیدا کړي. نن ورځ چې په میلیونونو روپۍ په دې حکومت او په دولت کې ورکیږي، غاصبین ځمکې غصب کوي، د خلکو حقوق تر خېټو لاندې کوي، دا خلک به د الله په حضور کې څه ځواب وایي؟ بس دا هغه خلک دي چې د دوی ظالمانو په غاړه او په لاسونو او په پښو کې به الله رب العزت د اور زنځیرونه اچوي او الله رب العزت به دا ظالمان د جهنم خواته کش کوي. الله رب العزت دې زموږ په زړونو کې د آخرت ویرې ته ځای ورکړي تر څو الله رب العزت د هغې سختې ورځې د وحشت او د هیبت نه موږ او تاسو وژغوري. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. ستا دیدن غواړم حبیبا له خالق پروردګاره محمد نبی سرداره محمد نبی سرداره ستا دیدن غواړم حبیبا له خالق پروردګاره محمد نبی سرداره محمد نبی سرداره محمد نبی سرداره محمد نبی سرداره تا په مینه کې درد ګم د هجران په اور سوځېږم. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوراک دومره معمولی او خراب چې کله به سفیران راتلل نو له ده سره به په ډوډۍ خوړلو کې ډیر په تکلیف ول، ځکه چې هغه سفیران له داسې ساده او معمولی ډوډۍ سره عادت نه ول. حضرت حفص بن عاص رضی الله تعالی عنه به له امیر المؤمنین سره د ډوډۍ په وخت کې حاضر و خو په ډوډۍ کې به ورسره نه شریکېده. یو ورځ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورڅخه د علت پوښتنه وکړه چې ته ولې ما سره یو ځای ډوډۍ نه خورې؟ هغه ورته وویل چې ستاسو په دسترخوان داسې ساده او معمولی خواړه وي چې موږ ستاسو ډوډۍ ته په خپلې خوندورې او ښې ډوډۍ باندې غوروالی نه ورکوو بلکې د خپله ډوډۍ خورو. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفرمیل آیا تو ګمان کوې چې زه د قیمتي او خوندورو خوراکونو توان نه لرم؟ زما د په هغه ذات قسم وي چې زما روح د هغه په لاس کې دی. که چیرې د قیامت ویره را سره نه وای زه به هم ستاسې په شان په دنیوي عیش او عشرت میان وای. وګورئ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د آخرت د ویرې د وجې نه د قیامت د سختې ورځې د ویرې د وجې نه هغه ښه خوراکونه نه کوي چې هلته الله رب العزت ما سره حساب ونه کړي. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. دا د آخرت د سوال او ځواب احساس و چې له امله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپل ځان او خپلې کورنۍ د بیت المال یوه روپۍ هم ناجایزه مصرفول نه خوښول. نن ورځ خو ټول بیت المالونه لوټ کړه دې ظالمانو. یو ځلې ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه بیت المال وکوت، هلته یو درهم و، یوازې یو درهم پروت و. هغه په دې ګمان چې دا دلته ولې پروت دی هغه یې راواخیست او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو زوی ته یې ورکړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته معلومه شو چې دا خو د بیت المال درهم دی، نو هغه درهم یې د خپل زوی نه واخیسته بیرته بیت المال ته ورګزار کړ. او حضرت ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه یې راوغوښت، ورته یې وویل افسوس دی تا ته په مدینه کې د عمر له اولادې پرته بل څوک کمزوری په نظر در نغی. آیا ته غواړې چې د قیامت په ورځ د ټول محمدي امت لاس زما په ګریوان کې وي؟ تا دا روپۍ زما زوی ته د بیت المال نه ورکړه نو د آخرت په ورځ به د ټول محمدي امت لاس زما په ګریوان کې ما به د الله حضور ته کش کوي او د دې یوې روپۍ غوښتنه به رانه کوي. واورئ د نن ورځ حکماوو
د نن ورځ رئیسانو او چارواکو چې خپل ژوند څومره په رشوت او فساد او په غصب کې تیروئ د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې څه ځواب وایئ ظالمانو لږ خو د آخرت ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ لږ خو دا په زړه کې وګرځوئ چې د آخرت په ورځ الله زموږ نه پوښتنه کوي څه چې کړي دي الله به د دې راسره محاسبه کوي یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له حضرت عبدالرحمن بن عوف څخه څه پیسې په پور وغوښتې حضرت عبدالرحمن ابن عوف ورته وویلې ای امیر المؤمنین ته دا پور له بیت المال څخه هم اخیستلی شي نو دا پور ولې زما نه غواړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه زه له بیت المال څخه پور نه اخلم ځکه که زه د پور له ادا کولو څخه مخکې مړ شم نو تاسو زما له ورثې څخه د بیت المال قرض نه اخلئ او بار به یې زما په سر پاتې شي له دې امله غواړم چې له داسې سړي څخه پور اخلم که له ادا کولو څخه یې مخکې مړ شم چې هغه زما له ورثې څخه خپل پور ترلاسه کړي دا د هغوی تقوا وه دا د هغوی دیانت و دا د هغوی ویره وه د آخرت د ورځې او د الله رب العزت نه الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي کله چې ابولولوی مجوسي په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې د لمانځه په حالت کې قاتلانه حمله وکړه او د ژوند امید یې پاتې نه شو حضرت عبدالله ابن عباس په خدمت کې حاضر شو ویلې امیر المؤمنین تا ته د جنت زیری دی کله چې نور خلک کافران شو تا اسلام ومنه کله چې خلکو د رسول الله ملګرتیا پرېښوده تا د رسول الله په ملګرتیا کې جهاد وکړه رسول الله چې کله له دنیا څخه رخصت شو له تا څخه راضي و ستا د خلافت په معامله کې 2 کسانو هم اختلاف ونه که او اوس ته د شهادت په مرګ باندې مړ کیږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا ټولې خبرې واورېدلې وی فرمایل تا چې څه ویلې ای عبدالله ابن عباسه دغه خبرې بیا تکرار کړه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه خبرې دویم ځل تکرار کړې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ټولې خبرې واورېدلې ویل په هغه الله مې دې قسم وي چې پرته له هغه بل معبود نشته په ځمکه چې څومره سره زر او سپین زر موجود دي هغه ټول دې ماته په لاس راشي بیا هم د راتلونکې ورځې له ویرې د خلاصون لپاره به زه هغه ټولې په فدیه کې ورکړم د حضرت عمر شان ته ګورئ د حضرت عمر شوکت ته ګورئ چې محمد رسول الله هغه ته د هغه په ژوند کې د جنت زیری ورکړی خو بیا هم وایي چې په دنیا کې چې څومره سره زر دي او سپین زر دي که دا ټول زما لاس ته راشي او په دې باندې زه د آخرت د ورځې د حساب نه خلاصېږم دا به ټول خلکو ته فدیه کړم ورمې د قیامت د ورځې حساب او کتاب او د دې ورځې جزا او سزا داسې شی دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا غنیمت ګڼله که هغه جنت لا تللی نشي نو لږ تر لږه د دوزخ له عذاب څخه وژغورل شي کله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د وفات وخت رانږدې شو یو سړی ورته راغی او ورسره کېناست او د ده د زوی د حضرت عبدالله د علم او تقوا ستاینه یې وکړه او ویې چې هغه په خپل ځای وټاکي یعنې ستا نه وروسته د عبدالله خلیفه وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل ته خوار شي په دې وړاندیز کې ستا نیت ښه نه دی زه داسې څوک په خپل ځای وټاکم چې هغه خپلې ښځې ته په سمه توګه طلاق هم نشي ورکولی اوس ماته د مسلمانانو په کار کې د لاسوهنې اړتیا نشته که امارت ښه شی وي نو ما خپله برخه ورڅخه واخیستله او که خراب شی و نو الله تعالی زه ورڅخه جلا کړم خلاص یې کړم د عمر رضی الله تعالی عنه د اولادې لپاره دا کافي ده که په دوی کې له یو تن څخه د دې کار په اړه وپوښتل شي او که د محمد رسول الله د امت په باره کې هم وپوښتل شي نو ما خپل ځان په دې کار کې ډېر ستومانه کړی او ما خپل اهل و عیال له ډېرو حقوقو څخه بې برخې کړی دی که زه په دې کې مساوي خلاص شم او زما پکې نه ګټه وشي او نه تاوان نو زه به خپل ځان ډېر بختور وګڼم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له خپلو ټولو نیکیو او د الله رب العزت د رضا غوښتلو سره سره د آخرت د سوال او ځواب ډیر زیات احساس کوه هغه سړی چې د ده زوی د خلافت د منصب لپاره پیشنهادوه ډیر په شهدت سره ملامت که د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا احساس تر مرګه پاتې و د ژوند وروستۍ شیبې وې زوی عبدالله رضی الله تعالی عنه د ده مبارک سر په خپل زنګون ایښی و عمر رضی الله تعالی عنه وفرمیل زما سر په ځمکه کیږده حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه د ده حکم ومانه او مبارک سر یې ورته په ځمکه کیښود د خپله پښې سمې کړې او ویې فرمیل زه او زما مور تباه شو که الله ما ونه بخي دا یې وویل او له دنیا څخه یې تشریف یووړه راشئ درنو اوریدونکو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ژوند مطالعه کړئ د هغه نه عبرت واخلئ
چې د هغه په زړه کې د الله ویره څومره پرته وه، د آخرت ویره څومره پرته وه. الله دې زموږ او ستاسو په ټولو حال باندې رحم وکړي. بارکه ژبه حضرت عثمان ته هم د جنت زیری ورکړی شوی و. ټول اسلامي هیوادونه چې په هغو کې شام، مصر، عراق او ایران شامل دي د ده د خلافت او امارت لاندې ول. برسیره پر دومره رتبې او منصب حضرت عثمان د الله رب العزت او آخرت څخه ویره داسې وه چې یو ځل یې د خپل غلام غوږ د جزا په تور تاو او د آخرت د ځواب ورکولو فکر دومره خفه که چې خپل غلام ته یې وویل ته دې بدله له ما څخه واخله او زما غوږ تاو کړه. هغه غلام د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه امر ومانه او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مبارک غوږ یې په لاس کې ونیوه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته ویل داسې نه، په زوره سره یې تاو کړه. ما ستا غوږ په زوره تاو کړی و. په دنیا کې بدل ادا کول د آخرت له قصاص څخه ډیر غوره دي. ګورئ د اسلام دریم خلیفه دی. د حضرت عمر او د ابابکر نه وروسته نږدې کس محمد رسول الله ته حضرت عثمان دی. د رسول الله په ژبه هغه ته د جنت زیری ورکړی شوی، خو بیا هم د آخرت نه څومره ویریږي. خپل غلام ته وایي چې راشه بدله دې مانه په دنیا کې واخله، ځکه په دنیا کې بدل ادا کول د آخرت له بدلې څخه ډیر غوره دی. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مبارکې سترګې به د الله د ویرې او د آخرت له ویرې تل لپاره لمدې وي او د دوهم ژوند د پړاوونو فکر تل ورسره و. کله به چې له مخې کومه جنازه تیره شوه وبدرېد او بې اختیاره به یې له سترګو اوښکې روانې شولې. کله به چې د قبرونو له خوا تیرېده دومره به یې وژړل چې مبارکه ږیره به یې په اوښکو لمده شوه. خلکو به ورته ویل کله چې دوزخ او جنت یادیږي په تا کې دومره نرمي نه راځي، په قبرونو کې کومه خاصه خبره ده چې تاسې دومره نارامه او بې قراره شئ. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به وفرمایل چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او وینا ده چې قبر د آخرت تر ټولو لومړی منزل دی. که دا مرحله په آسانی سره تیره شوه نو بیا ټول منزلونه آسانه دي، او که په دې کې مشکلات رامنځته شول نو ټولې مرحلې به سختې وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلي چې ما د قبر په شان خراب او له مصیبتونو څخه ډک منظر بل نه دی لیدلی. حضرت عثمان د اسلام دریم خلیفه دی. هغه ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی شوی. د الله او د آخرت نه دومره ویریږي. زما او ستا حال به څه وي چې تل لپاره ژوند په فساد او په ګناه کې تیروو. د الله ویره او د آخرت ویره زما او ستا په زړه کې ځای نه لري. نو درنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، راځئ خپلو زړونو کې د الله ویرې ته او د آخرت ویرې ته ځای ورکړئ. خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې، د الله د اوامرو په رڼا کې او د محمد رسول الله د ارشاداتو او ویناو په رڼا کې تیر کړئ، تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. او که خدای مه کړه ژوند مو په غفلت کې تیریږي، هلته به رب العزت ته ځواب بیا ډیر سخت وي. همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهه په ماشومانو کې لومړی کس و چې اسلام یې ومانه. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر ټولو ګرانې لور حضرت فاطمې رضی الله عنها خاوند او د محمد رسول الله څلورم خلیفه و. حضرت علی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې او د اسلام په حمایت کې تل تر ټولو مخکې و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لورې هغه ته هم د جنت زیری ورکړی شوی و، خو بیا هم د آخرت له پوښتنو څخه ډیر زیات ویرېده چې اندازه یې د زرار اسدي له وینا څخه په ډیر ښه توګه معلومیږي. هغه د علی کرم الله وجهه د شپې د عبادت په باره کې داسې فرمایي: قسم په الله، ما حضرت علی رضی الله تعالی عنه په څو ځله لیدلی چې شپه به پای ته په رسېدلو شوه، هغه به خپله ږیره په لاس کې ونیوله، داسې به نارامه شو لکه چې مارچیچلی نارامه وي، او په ډیر دردېدلي آواز به یې ژړل او ویل به یې ای دنیا لاړه شه او کوم بل انسان تیر باسه. ته زما مخې ته ولې راځې؟ ته ولې ما خپل ځان ته په شوق راولې؟ دا کار له ما څخه پوره نه دی. ما تا ته 3 باین طلاقه درکړي دي. زه تا ته نه درګرځم. ستا عمر ډیر لږ دی. ستا قدر او منزلت حقیقت نه لري. چې د لارې توښه لږ ده، سفر اوږد دی او لاره ویرونکې ده. ګورې درنو اوریدونکو،
د محمد رسول الله د تره زوی دی، د اسلام څلورم خلیفه دی. په دنیا کې محمد رسول الله په خپل ژوند کې هغه ته د جنت زیری ورکړی، خو بیا هم د آخرت نه څومره ویریږي، د حساب او د کتاب نه څومره ویریږي، د الله څومره ویره د ده په زړه کې پرته ده. راځئ چې فساد پرېږدو، راځئ چې بېنمازي پرېږدو، راځئ چې حرام پرېږدو، راځئ چې سود پرېږدو، راځئ چې رشوت پرېږدو، راځئ چې دروغ پرېږدو، الله ته منقاد شو، د آخرت ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړو، د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړو، تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. حضرت علی کرم الله وجهه له هر هغه شي سره چې انسان ته آخرت ور په یادوي مینه درلوده. یو ورځ هغه په هدیره کې ناست، چا ورته ویلی ای ابوالحسنه ته دلته ولې ناست یې؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل زه د دې خلکو ډیر ښه ملګری یم، دوی په چا پسې بد نه وایي، په چا باندې بد ګمان نه کوي او سړي ته آخرت ور په یادوي. یو ځل حضرت علی کرم الله وجهه هدیرې ته ولاړ، هلته چې ورسېد قبرونو ته یې وکتل او وی ویل ای د قبر خاوندانو، ای پخوانیو، ای د وحشت او یوازیتوب خاوندانو، ووایئ څه احوال دی؟ زموږ خبر خو دا دی چې ستاسې له تللو څخه وروسته مال مو وویشل شو، اولادونه مو یتیمان شول، ښځو مو نور خاوندان وکړل. دا زموږ خبرې دي، تاسو هم لږ خپل حال موږ ته واوروئ. هغه وخت له حضرت علی کرم الله وجهه سره د کمیل په نوم یو سړی و. هغه وایي له دې نه وروسته حضرت علی کرم الله وجهه ما ته وفرمیل ای کمیله، که دوی ته د خبرو کولو اجازه وی نو دا ځواب به یې راکړی چې بهترین سر او سامان پرهیزګاري ده، بل څه نشته. که غواړئ چې دلته کامیابه اوسئ د الله نه وویرېږئ او تقوا وکړئ، خو دوی ته د خبرو اجازت نشته. وروسته له دې حضرت علی کرم الله وجهه په ژړا شو او وی فرمیل ای کمیله، قبر د عملونو صندوق دی او دا خبره د مرګ په وخت کې معلومیږي. د حضرت علی کرم الله وجهه دا عادت و چې کله به د لمانځه وخت را ورسېده نو په بدن به یې لرزه راغله او رنګ به یې ژیړ شو. چا ترې پوښتنه وکړه د دې علت څه دی؟ کله چې د مانځه وخت راشي ستا په بدن باندې لرزه راځي او رنګ دې ژیړیږي. حضرت علی کرم الله وجهه وفرمیل د هغه امانت د ادا کولو وخت دی چې الله رب العزت آسمانونو، ځمکې او غرونو ته وړاندې که، خو دا ټولې له پورته کولو څخه عاجز شول او ما هغه پورته که. اوس به وکتل شي چې هغه په پوره ډول ادا کولی شم او که نه. کله دې چې مونځ کړی آیا دا فکر ستا په زړه کې ګرځېدلی یا دا خبرې اوس نوې نوې اورې؟ حضرت علی کرم الله وجهه به د خپل خلافت په دوران کې بازارونو ته هلته به چې کومو خلکو لاره ورکه کړې وه ده به لار ورښودله، له باروړونکو سره به یې بارونه پورته کول، د چا د څپلیو تسمه به چې وشلېدله او وبولیدله هغه به یې راپورته کړه او ورته به یې ورکړه او دا آیت به یې تلاوت کوه او دا آیت به یې تلاوت کوه. تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. د آخرت هغه کور خو به د هغو خلکو لپاره ځانګړی مخصوص کړو چې نه په ځمکه کې خپله لویي غواړي او نه د فساد کولو اراده لري، او نیک عاقبت یوازې د پرهیزګارانو لپاره دی. ګورئ چې د الله نه څومره ویریږي، د آخرت څومره ویره د حضرت علی کرم الله وجهه په زړه کې پرته ده. ما تا چې په غفلت سره ژوند تیروو، بس د دنیا لاسته راوړل مو اصلي هدف دی، دا تمیز او تفکیک پکې نه کوو چې حلال دی او که حرام. آخرت کې به الله ته څه ځواب وایو؟ راځئ د الله نه ویرېږئ، د آخرت نه ویرېږئ، خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله د احادیثو په رڼا کې تیر کړئ. حضرت علی کرم الله وجهه د خپل عمر په وروستیو ورځو کې خپل زوی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ته یو ځانګړی وصیت وکړ. ټول وصیت نشم را نقل کولی، خو دلته د هغه وصیت څو برخې را اخلم چې د آخرت فکر سره تړاو لري. خپل زوی ته وایي زما د زړه ټوټې دنیا زه پرېښودم او شا یې راواړوله او روانه ده، خو د زمانې د حوادثو یاغي اس زما مخالفت ته تیار دی. زه ګړۍ په ګړۍ آخرت ته په نږدې کېدو یم. له دې څخه مې دا پند واخیست چې د دنیا د ټولو شیانو څخه یې بیزاره کړم. بیا ورته وایي زما د ځیګر ټوټې له هر څه نه مخکې زه تا ته د تقوا وصیت کوم
چې د ژوند په ټولو څانګو کې ته د الله رب العزت پوره اطاعت خپل شعار وګرځوه او هر وخت خپل زړه د هغه په یاد تازه ساته او د هغه رسۍ ډیره کلکه ونیسه، نو د چا رسۍ به له هغې زیاته کلکه او همیشنی وي. د پند او نصیحت په غذا سره خپل زړه ژوندی وساته، د زهد او تقوا په واسطه د هغه حیوانیت له منځه یوسه او په هغه کې د یقین زور پیدا کړه، د عقل او پوهې له نور څخه یې ډک کړه، د مرګ په ډیرو یادولو سره هغه د خپل ځان تابع وګرځوه، د غفلت پرده یې څیرې کړه تر څو هغه د مصیبتونو او غمونو لیدلو څخه پند واخلي. هغه ته د تیرو خلکو حال بیان کړه، هغه قومونه چې له تا څخه مخکې هلاک شوي دي د هغو دردناکې پیښې ولوله، د هغوی کورونو ته ورشه او د هغوی نښې او آثار وګوره او فکر پرې وکړه چې څومره ښکلې ودانۍ یې جوړې کړې وې او د هوسایي څومره سامان یې برابر کړی ول او هغه ټول بې ګټې شول. اوس به الله ته ورځي، الله به ترې پوښتنه کوي. حضرت علي کرم الله وجهه خپل زوی ته وایي ته ووایه چې اوس هغوی چیرته دي؟ هوکې، اوس هغوی خپل دوستان او خپلوان ډیر زیات مال او دولت او خپله کورنۍ او اولادونه ټول پرېښودل او د قبر یوازیتوب ته تللي دي، هغه ځای ته تللي دي چې هلته مال، دولت، کورنۍ او اولاد هیڅ ګټه رسولی نشي. تا ته وایم ګرانه پلاره، کله دې د حضرت علي کرم الله وجهه په شان خپل زوی ته نصیحت کړی؟ تا ته هم وایم ګرانې مورې، کله دې د حضرت علي کرم الله وجهه په شان خپل زوی ته وصیت او نصیحت کړی؟ یا تاسو په دې باندې خوشحاله یې چې اخلاق و اعمال و لباس هر څنګه وي ما ته د دنیا راوړي، د آخرت په ورځ به الله ستا مور او ستا پلار نه پوښتنه کوي. بیا خپل زوی ته وایي زما د سترګو رڼا، په خپل لږ عمر مه غولېږه، په مرګ هیڅ باور نشته، ته به هم یوه ورځ ناګهانه هلته ولاړ شي، ځکه له سفر څخه مخکې د سفر توکه برابره کړه او آخرت ته ترجیح ورکړه. الله دې موږ ته هم په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې تیر کړو او د آخرت توکه برابره کړو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه د ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله عنها له مقام او مرتبې څخه به کوم مسلمان بېخبره وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته له ټولو بیبیانو څخه ډیره نږدې او غوره وه. د هغې د ظاهري او باطني ښېګڼو او صفاتو له امله په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بې اندازې ګرانه وه او هر ډول ډاډګیرنه به یې ورکوله او ډیره به یې نازوله. د دې غوروالي سره سره به تل په عبادت کې ډیره مشغوله وه. سره د دې ښېګڼو د آخرت د فکر په هکله داسې وه چې زیات وخت به قیامت او په هغه کې راتلونکي حالات او پیښې رایادولې او ژړل به. یوه ورځ حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته د دوزخ اور یاد شو، په ژړا شوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ولیدله نو پوښتنه یې وکړه عایشې ته ولې ژاړې؟ حضرت عایشې رضی الله عنها عرض وکړه ما ته د دوزخ اور را په یاد شو ځکه ژاړم. تا ګرانې مورې کله د دوزخ اور یاد کړی او کله دې د هغه سخت اور د وجې نه ژړلي اوښکې دې تویې کړي د الله نه دې پناه غوښتې؟ له دې سره حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه آیا تاسې به د قیامت په ورځ خپل عیال او کورنۍ په یاد ولرئ؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل په درې ځایونو کې به هیڅوک د چا په یاد نه وي. اول په میزان کې تر څو چې دا معلومه نشي چې د نیکیو اعمالو پله یې درنه ده او که سپکه څوک به نه یادیږي، نه به د چا پلار یادیږي، نه به مور یادیږي، نه به خور یادیږي، نه به ښځه یادیږي، نه به اولاد یادیږي. دوهم هغه وخت چې ورته وویل شي چې واخله او خپله عملنامه ولوله او معلومه به نه وي چې عملنامه یې په ښي لاس کې ورکول کیږي او که د شا له لورې په کیڼ لاس کې. دریم هغه وخت کله چې د دوزخ له پاسه په پل صراط په احتیاط سره تیریږي. دا درې وختونه ډیر حساس دي. سلامتی او خلاصون د هغه چا لپاره دی چې د نیکیو پلی درنه وي او عملنامه یې په ښي لاس کې ورکړی شي او له پل صراط څخه په سلامتي سره تیر شي او جنت ته ننوځي. لږ فکر وکړئ درنو اوریدونکو، په ځانګړې توګه خویندو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څوک وه؟ د محمد رسول الله ګرانه میرمن له سره تر پښو د هغې ایمان، د هغې عمل، د هغې مرګ، د هغې ژوند ټول د الله رضا په خاطر و.
خو د آخرت مرحله دومره حساسه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته د تسکین او ډاډګیرنې په ځای خبرداری ورکړ. په یو روایت کې دجال یاد کړ. له ډیر فکر او غم څخه ژړا ورغله. د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه لمسی حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر وایي یوه ورځ سهار د خپلې ترور حضرت عایشې رضی الله عنها په خدمت کې حاضر شوم. هغې د څاښت لمونځ کوه. په ژبه دا آیت شریف و فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم. په پای کې الله په موږ فضل وکړه او موږ یې د سوځونکي باد له عذاب څخه وژغورلو. قاسم بن محمد وایي چې حضرت عایشې دا آیت تکراروه او ژړلې. ما لږ وخت د هغې له لمانځه څخه د فارغېدلو انتظار وکړ، خو کله مې چې انتظار اوږد شه فکر مې وکړ چې لاړ شم او د بازار کار مې وکړم او بیرته راګرځېدو کې به سلام ورته وکړم او بیا به لاړ شم. قاسم بن محمد وایي زه بازار ته ولاړم، هلته مې خپل کار وکړ او بیرته راغلم. ومې کتل چې دا په هماغه شان آیت تکراروي او جاړي. حضرت سعید بن مسیب رضی الله تعالی عنه روایت کړی چې یو ځل حضرت عایشې رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ یا رسول الله له کله چې تاسې موږ ته د نکیر او منکر د سخت آواز او په قبر کې د وهلو یادونه وکړه په هیڅ شي مې ډاډګیرنه نه کیږي او د قبر فکر ما ډنګروي او خواروي مې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېدله ویې فرمایل ای عایشې د نکیر او منکر سخت آواز د مسلمان په غوږونو داسې ښه لګیږي لکه څنګه چې په سترګو رانجه ښه لګیږي او د قبر راګیرول د مؤمن لپاره داسې آرام ورکوونکی محسوسیږي لکه مهربانه مور چې زوی له سردرد څخه شکایت کوي او هغه یې سر ورو ورو ورچابي کوي او کې منډي. خو ای عایشې د الله رب العزت په باره کې د شک کوونکو لپاره لویه تباهي ده. هغه خلک په قبر کې داسې ځبل کیږي لکه چې یو ډیر غټ کاڼی هګۍ ماتوي. تاسو یو لوی کاڼی په هګۍ باندې واچوئ هګۍ څنګه ځپي، نو هغو کسانو چې خپل ژوند په فساد منکرات او په فجایو کې تیر کړی په قبر کې به همداسې ځپل کیږي. د حضرت عایشې رضی الله عنها د آخرت د ویرې داسې حال و چې ویل به کاش کې زه ونه وی چې هر وخت مې د الله رب العزت پاکي بیانولی او د آخرت له ما څخه هیڅ غوښتنه نه وی. کاش کې زه د خاورو یو ډیری وی، کاش کې چې زه پیدا شوی نه وی، کاش کې چې زه واښه وی. حضرت عایشې رضی الله عنها باندې د آخرت فکر داسې مسلط و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه به په قیامت کې د پیښېدونکو حالاتو په هکله ویرونکي او د تشویش وړ پوښتنې کولې. حضرت عایشه پخپله وایي ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په ځینې لمنځونو کې دا دعا واورېدله چې رسول الله به ویل اللهم حاسبني حسابا یسیرا، یا الله له ما سره آسانه حساب وکړې. ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ای د الله رسوله آسان حساب څه ډول دی؟ رسول الله ځواب راکړه ان ینظر فی کتابه فیتجاوز عنه انه من نوقش الحساب یومئذ یا عایشة هلک. آسان حساب دا دی چې الله تعالی د یو انسان عملنامه ګوري او له هغې څخه تیر شي. ای عایشې په دې ورځ کې کله چا سره حساب کتاب وشي نو پوه شه چې هغه هلاک شو. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به ټول خلک بربنډ لوڅې پښې او ناسنته راپورته کیږي او د الله په حضور کې بدریږي. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها چې دا خبره واورېدله محمد رسول الله ته یې عرض وکړ ای د الله رسوله ټول نر او ښځې به یو ځای په همدې حال راپاڅېږي چې یو به د بل لوڅ بدن ویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته فرمایي معامله به له دې څخه ډیره سخته وي چې خلک دې یو بل ته وګوري. مطلب دا دی چې د دې ورځې ویره وحشت او غم به دومره زیات وي چې هیڅوک به د خپل یا د بل د تن او بدن په فکر کې نه وي، ټول به د خپل خلاصون چرت وړي وي. ګورئ د محمد